د کابل کینګ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ په خیر راغلی. قدرمنو لیدونکو دا چې زه نن چیرته راغلی یم کوم ځای ته راغلی یم تاسو ته به هم ډېره جالبه وي خو داسې یو ځای ته راغلی یم چې واقعا هم ښکلی ښایسته او د ښکلاګانو څخه ډک ځای ده. یو په افغانستان کې تر ټولو مشهوره ځای ده او د افغانستان داسې یو ولایت ده چې هغه ولایت ډېر زیاته ښکلا لري او د افغانستان په ولایتونو کې تر ټولو زیات ښکلا هم دغه ولایت لري. ډېرې ونې پکې موجودې دي او ډېرې ښکلاګانې پکې موجودې دي او خو زه بیا داسې یو خاص ځای ته راغلی یم چې هغه غرونه په خارج کې اوسېږي د افغانستان څخه بهر اوسېږي. دې ځای ته حتما راغلي دي او د دې څخه حتما لیدنه کړې. نو دا ځای ډېر مشهوره ځای ده او په دې ځای کې یوازې یو خواړه ډېر زیات مشهوره دي. دا چې هغه کوم خواړه دي څه دي ورځو د همدې ځای د همدې مکان د کس سره خبرې کوو چې دا ولې مشهوره دي دا په څه مشهور دي څه دي ورځو هغه ته راځئ ما سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو دا کس که تاسو نه وي لیدلی حتما به مو لیدلی وي. زمیندار ماما د کونړ په لویه لاره باندې یوه ډېره زبردسته د شیدو چای جوړوي. نو دا چې دلته مشهور ده په دې ځای کې مشهور ده مشهورتیا لري. ولې مشهور ده په څه دلیل مشهور ده زمیندار ماما نه وپوښتول خو ښه راغلاست ورته یم ستړی مه شي زما چینل یوټیوب چینل ته کابل کینګ ته. خیر اوسې کور ودان ته ستړی مه شې. زمیندار ماما دا راته ووایه چې دغه ځای ستاسو ولې مشهوره ده دلیل سره چې دغه ځای مو دومره مشهوره کړی ده چا مشهوره کړی دا ځای؟ دا داسې دی چې خالي شوده دي او لکه موږ خپل فارمونه هم لرو هلته ځمکه هم دښ کوو دا لرو نو په دې خاطر باندې لکه دې کې چې اوبه وانه چول شي نو دا چې ډېر ښایسته دښ کېږي دا جوړېږي په دې خاطر باندې مشهور دی. نو په دې خاطر باندې مشهور دی دا چې نه دغه چای تاسو مشهوره کړی خلکو مشهوره کړی ځکه چې موږ په کابل کې اوسېږو او دغه ځای نه راغلو د خلکو راته ویلې چې د زمیندار ماما چای د زمیندار ماما چې راغلو دا چای مسکلو رښتیا مزهدار و. دې کې څنګه د لاس کمال ده د شیدو کمال ده بل څه کمال ده؟ دې کې خو لاول د شیدو کمال دی شوده نه دی خالي شوده دی او بله خبره دا ده چې زموږ د لاس پاري مو سره ډېره ده لکه پخلي کې موږ کوشش کوو پتي ځانګړې دښ کوو دا راغواړو او خپل ښه محنت ورسره دښ کوو دا خلکو مشهوره کړی ده موږ نه دی مشهوره کړی. لکه خلک یې دلته سکي هر سړي له چې لکه خوند ورکړي نو بس بیا مشهوره کېږي. زمیندار ماما دا راته ووایه چې اول خو د ماشاءالله دغه ښکلی نوم دی په ځان یې کوي زمیندار یو خو دغه نوم ستا مشهوره ده او بل دغه د شیدو چای چې دلته دا ډېر زیات مشهوره ده. داسې راته ووایه چې په دغه ځای کې چې کله ستا دغه هوټل جوړاوه اول چا در سره مشوره وکړه چا درته ویل چې دې هوټل جوړ کړه او بیا په داسې یو ځای کې چې یوازې د کونړ او جلال آباد لاره ده که نه خلک لکه مثلا دانګام ته او داسې نورو ولسوالیو ته وړاندې ځي نو دلته تا څه فکر کوو چې دا به وچلېږي دا هوټل که نه؟ نو دلته ما یو استاد سره مشوره وکړه هغه هوټلي و هغې راته وویل چې دلته ته هوټل جوړ کړې انشاءالله الله بیا دا کوي دا چلوي نو هغه استاد خبره مې ومنله او هوټل مې جوړ کړ اوس شکر دی ښه چلیږي او ښه یو ګزاره پکې روانه ده. زمیندار ماما دا راته وایي دلته د کوم ځای نه خلک ډېر راځي د کومو ولایاتو نه راځي او که نه یوازې د کونړ او ننګرهار او مشرقي ځایونو لکه لغمان دغه خلک راځي؟ دلته د کابل نه هم خلک راځي او لرې لرې ځایونو نه خلک دښ کېږي دا راځي. دا خو لکه ولایت چې دی دلته نږدې دی د خاص کونړ ولسوالۍ والا هم دلته دښ کېږي دا راځي او دا نور خلک هم ډېر دښ کېږي دا راځي د لرې لرې ځایونو نه هم خلک دښ کېږي دا راځي. نو زمیندار ماما یوه خبره بله تقریبا په اوسط ډول د ورځې څومره شیدې تاسو وباسئ لکه څومره دلته تاسو دغه خپل شیده خرڅوئ د شیدو چای خرڅوئ؟ دا تقریبا د 1.5 سل نه نیولې تر د 200 کیلو 2.5 کیلو پورې شیده نه دی دا موږ دښ کوو دا دې کې بیا څه موږ په روپو باندې اخلو او څه خپلې د میخ او د غواګانو دی. نه یعنې په خاص ورځو کې لکه پنجشنبې او جمعه که نه په هره ورځ کې دومره وځي؟ هره ورځ کې دونه وځي جمعې په ورځ باندې او د پنجشنبې په ورځ باندې بیا لږ ډېر وځي. نام خدای به ښه پیسه داره مې بس شکر دی ساعت هم پکې تېر دی او ښه ګزاره هم پکې روانه ده. مقصد دې وختونو کې ځان ساته کابل ته رانهسې غله زیات شوي دي. کابل ته خو نه ځم یاره بس کله چکر دغه شو دا ووځو ساده جامو کې ځو هغه څوک هم پېژنم نه. نه خیر د کابل ته موږ دغه وکړو موږ درته باډي ګاټان ګرځو نور څه وایې؟ نه خیر اوسې کور ودان نو ډېره زیاته مننه کوو د زمیندار ماما څخه داسې وکړه چې په دغه شیدو کې د له اول نه تر دې اوسه پورې حتما خاطرې خو ډېرې پاتې کېږي که نه چا سره دې خدای نخواسته کومه جنجال کړی چا کوم خندولی چا کومه داسې یو څه راته ووایه چې ته ډېر ترېنه خوشحاله یا ډېر ترېنه خفه یې داسې یو څه شته؟
نه داسې څه نشته دی داسې څه نشته دی یاره یعنې چا خوشحاله کړی نه چې وخت ما له کابله کسان راغلي ډېرې خندولی ول نه ول نه دغه الکوزیه صاحب چې کله راشي بس دا هم ډېر خندوي او ډېر طبع مې ورسره کېږي دا لګېږي او ډېر مې خوشحاله کوي او دا د الله خوشحاله کوي ډېره زیاته مننه کوو زمیندار ماما دغه د چای ګیلاس هم ډکړی ده دلته ایښی ده چا پیروی دی خالي شوده دي او بس انشاءالله الله دې له دارو کې نو د زمیندار ماما چای به د خیر سره چې هر چا نه وي څکلی دا به ضرور څکي او راځي به دا یوازې زه د دې چای شوقي نه یم ډېر خلک دي چې هغه په اروپا کې سعودي عربستان دوبۍ هر ځایونه کې اوسېږي نو چې د دې لاره تېر سوی حتما زمیندار ماما ته سلام کړی زمیندار ماما چای څکلی ده او خوند یې ترې اخیستی ډېره زیاته مننه کوو دا یو ګیلاس به زه هم وچکم څنګه ده ویس که اجازه ده بس الله دې له هغه کې دعایي کړي کابل ته کې اوسو څنګه ده ورته به یخ شي هلته به یخ شي بیا به داسې خوند ونه کړي بیا به ته د دې ارمان راکړې ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله اوسېږي زمیندار ماما بس زموږ هم سلامونه دغه کړه مننه خوشحاله اوسېږي قدرمنو لیدونکو یو غړپ وویستم څنګه ده زبردسته خوند پکې ده ماما تاسې نه مننه کوو خوشحاله اوسېږئ او همیشه همدغسې مزهداره چای جوړوئ له خیره سره ځکه خلک به راځي وګورئ چې موږ د کابل راغلي نور یاران د نورو ځایونو راځي لیدونکو تر بلې ویډیو هم په الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسېږئ په مخه مو ښه زه چای څکم او تاسو ما ته ګورئ نو